بسم الله الرحمن الرحیم درازار فیلسوفان آفیشل چینل نا زه فیلسوفان تاسو ته مخاطب یم او در رب العالمین نا تاسو د سوکالۍ دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، 9 نومبر 1822 او 21 اپریل 1938 دا صدپاسه یو شپېته کاله د برصغیر په تاریخ کې یو داسې زلنده باب دی چې که خپل خلق قدر ونه کړي نو پردي به هم یاد وساتي. د نن دا ویډیو زه د یوم اقبال په مناسبت سره کوم، خو نه پوهیږم چې د اقبال د شخصیت کم اړخ راواخلم او یو څو خبرې پرې وکړم، ځکه چې ژوندي قومونه او ژوندي ضمیرونه د خپل تاریخ او فکری شعور لارښودونکي نشي هیرولی. اقبال رحمت الله علیه صرف یو شخصیت نه دی، بلکې د شعر په حقله یو پوره دبستان دی، د فکر په حقله یو پوره ویژن او د پاک و هند په سیاسي افق یو قابل اعتبار او قابل اعتماد لیډر دی او په تیره په ټوله نړۍ کې د احیای دین یو بېکچه علامت دی. اقبال رحمت الله علیه له چې الله د یو شپېته کالو په عمر کې څومره برکت اچولی و، په هغه دور کې د نړۍ نورو سیاسي مشرانو په جمع هم هغه هومره تاثیر نه دی پیدا کړی. د پیغمبر مهربان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مینه مست دا دانشور او ملنګ د خپل شعوري دولت په ثروت د خپل دور او د هغې نه 1500 کاله مخکې او 1500 کاله وروستو نظیر نه لري. دا کېدی نشي چې یو قوم دی د اقبال د فکر پالنه وکړي او په دنیا کې دی مغلوب، پسمانده او وروستو پاتې شي، خو د بده مرغه د هغه د ارزوګانو په ځمکه هر طرف ته او په هر حواله یو تور تم دی چې بس بدبختي ورته ویلی شو. ګرانو ملګرو، زما په خیال اقبال او پاکستان دواړه یو نوم دی، خو د جړا مقام دی چې د دومره لوړ فکر او د هغې په نتیجه کې زیږېدلی ملک د 73 کالو شو او لا په خپلو خپو نه دی ولاړ، لا د فرنګي د سماجي شعور او تعلیمي نظام نه آزاد نه شو، لا د تعزیر په فیصلو د فرنګي حکم نافذ دی، لا سیاسي نظام د خلقو د فائدې حکومت جوړ نه کړی شو، لا هغه شان د میر جعفر او میر صادق اولاد خوشاله او د ملک په سرو سپینو واکداران دي، لا هغه شان د پنجاب، افغانیا، کشمیر، سند او بلوچستان بچي بې کوره او بې دره در په در ګرځي، لا هغه شان د 10 لکه شهیدانو بچي د ازادۍ په خوږو پوه نه شو، د فرنګي شکمارانو نه وروستو کورني شکمارانو او جاګیردارانو خپل کورونه آباد کړو او د خدای ملکی وران کړو. ملګرو، د اقبال د فکر د یو ادنا طالب علم په حیث چې دې هر څه ته ګورم نو د اقبالیاتو بنیادی نقطه خودی او بې خودی ړنګ شوي ښکاري، او هم د دې وجې نه د فرد او د ملت د اخلاص رشته او تړون نه کیږي، او تر څو چې دا تړون نه وي شوی تر هغې نه دا قوم ښه ورځ لیدی شي او نه د دې ملک مسایل کمیدی شي. ګرانو ملګرو، د اقبال د خدای د تصور آسان مطلب دا دی چې بنده ته د خپل ځان احساس، د خپل مقام ادراک او د خپل صلاحیت پیژندګلوي او د دې ملکوتی صفاتو سره ژوندی او په ژوند کې لوغړیږي. د خدای د دې تصور سره سم دویم تصور هم دی چې هغې ته په اقبالیاتو کې د بې خدای نوم ورکړی شوی دی. ملګرو، که یو خوا د خدای تصور یو فرد ژوندی او د ژوند په خوږو خاط ساتي، نو بل خوا د بې خدای اصطلاح او د هغې اثر د ملت د ژوند لپاره ډیره ضروري ده. یعنی د خدای دا فکر چې کله د ملت په ژوند کې شریک شي نو بیا د هغه ذاتی حیثیت په ملت کې ورک شي، بیا د فرد ګټه تاوان د ملت سره تړلی. زمنګ په دې وطن کې فساد دا دی چې نه یو شخصیت په ذاتی حیثیت کې د خدای سوز لري
او نه په اجتماعي حیثیت د بې خودۍ ساز. په لنډه دا ویم چې که موږ د خودۍ په رنګ خپله ذمهواري واخلو او د بې خودۍ په لړ د قوم او ملت فایدې له اولیت ورکو، نو زموږ دا خوږ وطن به ګلزار شي. که نه الله دې نه کړي نار دی او نار به وي. ګرانو ملګرو، یو خبره د وضاحت په توګه او د درخواست په څیر ستاسو په خدمت کې ږدم، او هغه دا چې د اقبال رحمت الله علیه کلام چې د فکر په حواله څومره اوچت دی، د فن په حقله هم دومره محکم دی. د انټرنیټ په لاره اکثر ډیر داسې اشعار خوريږي چې هغه نه د اقبال کلامي او نه د هغې څه خاص مضمون وي، بس څه د نماز، روزه او دینی سرګرمیانو الفاظ پکې ذکر شوي او د علامه اقبال په نوم شعر کیږي. دا خبره د ادب په شاګردانو ډیره درنه لګي او هسې هم مناسب نه ده چې د دومره لوی شخصیت سره موږ داسې بیکاره خبرې منسوب کوو. گزارش می دا دی چې د دین او مشاهیر په نسبت کوم خبره خوريږي د هغې لږ تحقیق ضرور وکړئ شي، کنه خامخا شیر کول نه څه ډیوټي ده او نه څه ډیر زیات ضروری کار. البته غلط خبر بغیر د تحقیق نه مخکې رسول د دروغو ملګرتیا ده. د الله تعالی نه دعا کوم چې هغه دې د علامه اقبال رحمت الله علیه، بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح او د ازادۍ شهیدان په جنتونو کې هغه خلکو لدی الله په دوانه جهانه اوچته مرتبه ورکی چا چې په ستوګه د دې قوم او ملک د سوکالۍ او سرلوړۍ لپاره کار کړی دی او اوس هم په دې کار کې جوت دي. ګرانو ملګرو، د اقبال د یو مشهور دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، منظومه ترجمه په پښتو ژبه کې وړاندې کوم چې د هغې سرخط دی د اقبال دعا د پښتو په شونډو. طوفانی شان تمنا می زړه لراشي، طوفانی شان تمنا می زړه لراشي، چې د شونډو سر لراشي نو دعا شي. او زما ژوند لکه د شمع کړې ای خدایا، زما ژوند لکه د شمع کړې ای خدایا، چې تیاره محفل زما په دم رڼا شي. او پرانا خپله تیاره جهان روخان کم، پرانا خپله تیاره جهان روخان کړم، تور شپې مې په برېښنا باندې سبا شي. او تل د خوار غریب عجزو پکار راشم، تل د خوار غریب عجزو پکار راشم، د غریبو حمایت زما منشا شي. او لکه ګل په هر طرف خوشبو خوره کړم، لکه ګل په هر طرف خوشبو خوره کړم، نفرت ختم شي جهان ټول ښکلا شي. او تل طواف کوم د علم د ښې شمې، تل طواف کوم د علم د ښې شمې، زه پتنګ د دې شم دا مینه زما شي. او ما فضل د ګناهونو نه ته بچ کړي، ما فضل د ګناهونو نه ته بچ کړي، چې په کومه لار روان شم هغه ستا شي. او طوفاني شان تمنا مې زړه لراشي، چې د شونډو سر لراشي نو دعا شي. په اخره کې زه د هغه ټولو ملګرو او مرستیالو شکریا ادا کوم څوک چې د دې چینل ویډیوز ګوري او د اعلی شعري او ادبي ذوق د ځلا لپاره زما سره کومک کوي. نوی ملګری د رازدار فیلسوفان آفیشل دا چینل سبسکرایب کړئ. مینا او مننه.